په نننۍ ویډیو کې به در باندې داسې میوې وګورم چې خوړلې خو لا پرېږده چې تاسې خوړلي البته موږ او تاسې موږ به کتلي هم نه یي لا تر اوسه پورې. راځئ دا میوې دا فروټ وګورئ چې دا څه رقم میوې دي او د الله قدرتونه وګورئ چې دا به څه شی یاره. دننه منځ کې هوا ده ګورئ لاړه. اوس دننه یې فروټ یې وګورئ چې څه شی دي. جال دی لکه د توریو غوندې او جال کې دننه بیا دغه زړی دی او په زړي کې دننه میوه ده فکر کوم همدغه خوړل کېږي. دا شی خوړل کېږي. عجیبه ده. او دا میوه هم بیخي دلته نشته دی. منځ یې را خلاص که چې ویې ګورو تور تور زړي پکې دي که نه. دا څه شی دی؟ دا یې بله الله پوهېږي چې څه رقم خوند به کوي خو د شکلونه خو ښایسته ښکاري او خوندور یې ښکاري. نور نو نه پوهېږم چې خوند به یې څه رقم دی. دا وګوره عجیبه ده. ښه دا خو پېژنو کاکتوس ورته وایي که نه کیکټوس چې ورته وایي انګریزانو. ښه دې نه خو یې دغه اغزي لرې کړله او دا غاړې ورته را پاکې کړلې او خوراک ته یې جوړی. او دا ډېره عجیبه میوه ده ځکه دې نه یې هر څه لرې کړل. نو دومره میوه او بیا هغه منځ کې هغه ډېر لږه برخه خوړل کېږي. بس دغه شی خوراک. and what is this باور وکړه زه اول ځل دپاره دا شیان ګورم. دا مالټې دي ګورې که چې وګورو زړي نه لري بې زړي دي. او داسې دي نو دڼیا ده که نه ګني دي نه ګني نه دي. دا هغه د بمبو چې ورته وایي که څه شی ورته وایي دا بانس چې ورته موږ وایو د هغې په دې بیخ کې فکر کوم دغه شی پیدا کېږي. په هر صورت که ویډیو مو خوښه شوې وي لایک او شیر یې کړئ.